بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ چې دی په فارمولا ټیپ کې ډیفاین نیمز او فارمولا اډیټینګ لوستی و. نن چې دی کلکولیشن دی چې ډېره مهمه موضوع ده. کلکولیشن څه کار کوي؟ لومړی کلکولیشن آپشنز ته راځو. دې کې اټومیټک دی. اټومیټک څه کار کوي او مینول څه کار کوي؟ مثال دلته راځو، فرضاً زه دلته یو څه عددونه داسې لیکمه. دا عددونه مو ولیکل، زه غواړم چې دا جمع کوم. الټ او ډبل ایکوال دا شارټ کټ دی د جمع. ګورئ که چېرته زه په دې کې تغیرات راوړم، لاندې په ریزلټ کې تغیرات خپله راځي، خو کلکولیشن آپشن ته که راشي دا اټومیټک دی. که مینول انتخاب کړو، دلته راځو اوس تغیرات پکې راوړو. ګورئ تغیرات زه پکې راوړم، تغیرات مو راوړو، په دې ریزلټ کې کوم تغیر رانغی. که چېرته تاسې غواړئ چې دې کې تغیرات اوس راشي، کلکولیټ ناو باندې به کلیک وکړئ. ګورئ ریزلټ کې تغیرات رالل. بیا دې کې تغیرات داسې راوړئ، تغیرات مو چې راوړل شارټ کټ یې F9 دی، یوازې F چې دی دا د دې شارټ کټ پریس کړه تغیرات راځي. او که چېرته تاسو بیرته دا اټومیټک انتخاب کړئ، اوس که تغیرات پکې راوړئ، دې کې به تغیرات اتومات راځي. دویمه خبره څه کوي؟ دویمه د مینول او اټومیټک باندې پوه شوي. اوس راځو اټومیټک ایکسپټ فار ډیټا ټیبل. ډیټا ټیبل څنګه کار کوي او څنګه جوړیږي؟ راځو دلته مثال زه لیکم 0، دې خوا لیکم چې 1 2. راځو یو ډیټا ټیبل جوړو. دا به سلیکټ کړو دې ځای نه او داسې به یې ډریګ کړو، او همداسې چې دلته به 1 2 ولیکو او دا به هم داسې ډریګ کړو. زه اوس راځم ډیټا ټیبل جوړوم. ډیټا ټیبل دپاره تاسو دلته د صفر په ځای چې دی ایکول لیکئ، A1 ملټیپلای بای شفټ اته وهئ ضرب B1. دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړ دا به تاسې اوس ټول سلیکټ کړئ. اوس راځو ډیټا ټیبل جوړو. ډیټا ټیب ته راځئ او په دې کې چې دی وټ اف انالیسس کې چې دی تاسې راځئ په ډیټا ټیبل باندې کلیک کوئ. رو انپوټ سیل کې چې دی A1 ورکوئ او کالم انپوټ سیل کې کلیک کوئ B1 ورکوئ، دا اوکې کوئ. کله چې دا اوکې کوئ، موږ سره ډیټا ټیبل جوړ شو. دا به سلیکټ کړو، لږ به دا سایز چې دی داسې منظم کړو، لږ به نور هم کم کړو، بس. او را به شو دا به سلیکټ کړو ټوله، هم ته به راشو، دا به په سنټر کې واخلو. داسې سنټر کې که بارډر ورکوئ کولی شئ چې دې ته آل بارډر ورکوئ. دا زمونږ ډیټا ټیبل شو. ډیټا ټیبل کې که چېرته راځو، مثال تاسې داسې هم کولی شئ چې کاسټ اسټیمیشن کوئ. مثال فرضاً ته وایي چې دې ځای نه زه ورکوم دلته 8. ګورئ چې انټر یې کړئ، تاسو ته اتومات دلته څه وایي. مثال که د ورځې حساب یا د میاشتې حساب تاسې برابروي، کولی شئ تاسو ته ټوټل چې دی مثال فرضاً د میاشتې تاسې یو نفر ته $8 ورکوئ، نو ته وایي چې دا به د 10 میاشتو څو شي $80 به شي. یا تاسې کولی شئ په دغې طریقې سره ضرب زباني چې د ضرب کومې خانې دي هغه هم تاسې کولی شئ چې برابره کړئ. دې ځای نه ګورئ مثال داسې چې دی د هر یو چې بل کې ضربېږي، فرضاً دلته یو لیکم. ګورئ یو په یو کې یو، یو په در کې دوه، همداسې دوه په یو کې دوه، دوه دوه څلور، دوه درې شپږ، دوه څلور اته، دوه پنځه لس، دوه شپږ 12، داسې ضربوي. دې ته وایي ډیټا ټیبل. خو که دې کې موږ دلته تغیرات راوړو، ګورئ اتومات په ډیټا ټیبل کې تغیرات راځي. خو که چېرته راشو فارمولا سټیپ ته، فارمولا کې چې دی موږ ورته دا انتخاب کړو اټومیټک ایکسپټ فار ډیټا ټیبل، دا آپشن مو انتخاب کړه. اوس که چېرته زه راځم مثال په دې کې تغیرات راوړم، تاسې وګورئ دلته په ریزلټ کې تغیرات راځي، په ریزلټ کې تغیرات راځي، راغل دا دی. خو که راشو دې ځای نه مثال په ډیټا ټیبل کې زه غواړم چې تغیرات راوړم، ګور دلته تغیرات رانغللې، تغیرات په دې کې نه راځي. اوس که غواړو چې په دې کې تغیرات راشي، کلکولیټ شیټ باندې به کلیک وکړو، په دې کې به تغیرات راشي. اوس دا هم مینول شو. شارټ کټ یې چې دی شفټ F9 دی. تاسې که چېرته کیبورډ مثال زه غواړم دلته دا بېرته زه کوم، داسې زه غواړم چې دې کې شارټ کټ له لارې تاسې به شفټ F9 پریس کړئ، دې کې به تغیرات ګورئ راشي. F9 یوازې چې دی د هغې دپاره کار کوي. شفټ F9 چې دی دا کلکولیټ شیټ شارټ کټ شو. او که چېرته ورته وي چې نه اټومیټک، هم چې دغه محاسبه کوه اتوماته، ګورئ هم چې دی دا محاسبه اتومات شوه، او هم چې کوم دی د ډیټا ټیبل چې دی هغه محاسبه هم اتومات شو، اتومات به راځي. نو دا زموږ کلکولیشن آپشنز چې تاسې ورباندې پوه شوئ، دا زموږ د